د واده شپه، د بکارت پرده او ځینې باورونه. سلامونه نیکې هیلې. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د غونډې نشان وهئ. ویډیو در سره حتما تر پایه وګورئ. ویډیو در سره لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. موږ باید په دې اړوند ځینو شیانو ته پوره پاملرنه وکړو چې په دې شپه لومړنۍ د پام وړ مسله د بکارت پرده ده چې ځینې نجونې ذاتاً پرده نه لري. د ډیری خلکو باور دا دی چې د بکارت پرده ضرور د جنسي اړیکو له امله له منځه تللی، چې دا باور خو کله کله تر بیلتون او طلاق پورې هم رسیږي. نو باید په دې وپوهیږو چې پرده پرته له جنسي اړیکې په استمن ځان ارضا کولو او ګام اچولو هم له منځه ځي او په دې باید سر خلاص کړو. ښایي تاسې سره پوښتنه پیدا شي چې د واده شپه له نورو شپو سره څه توپیر لري، لومړی جنسي اړیکه څه ډول وي او په څه باید پوه شو. بلې دا هغه شپه ده چې نارینه او ښځینه په لومړي ځل لومړی جنسي اړیکه او ګډ ژوند پیلوي چې یاد ژوند له تیر ژوند سره خورا توپیر لري. زفاف یا د لومړۍ جنسي اړیکې شپه ښایي زموږ په ټولنه کې ډیره د ارزښت وړ وي، ځکه چې زموږ ټولنه له دې اړخه ډیره محدوده او محرمه ټولنه ده. د مینې اړیکې پکې بیخي ډیرې جدي نیول کیږي. له دې امله د واده په لومړۍ شپه ډیری ځوانان یوې بلې نړۍ ته درومي چې له پخواني نړۍ سره ډیر توپیر لري. اصله موضوع دا ده چې په دې لومړۍ شپه د جنسي اړیکې نیول ښه نه دي، ځکه دواړه لوري ستړي او ستومانه وي. نو پر هغه مهال د جنسي اړیکو نیول د دواړو لور په تیره د میرمنې لپاره ستړي کوونکې تمامیږي. ستړیاوې مو په پام کې ونیسئ تر څو دواړه له اروايي اړخه پوره چمتو شئ. اضطراب، ویره او ډار له منځه یوسئ او دا کار په ډیره مینه کیږي. هر کله چې میرمن له عاطفي اړخه چمتو شي او پوره مینه محبت وویني، وروسته جنسي اړیکې پیل کړئ. میرمنې له نارینه‌و سره پوره توپیر لري. هغوی باید لومړی جنسي اړیکو ته چمتو شي، وروسته له هغه جنسي اړیکې پیل کړئ. د ناوې خواته ورشئ او کیسه او مینهناکې خبرې پیل کړئ. ان ښایي په لومړي شپه یې پرته له جنسي اړیکې ارګازم ته ورسوئ. وحشت، تاوتریخوالی، څو ځله اړیکې، تهدید او اخطارونه، دا ټول د جنسي اړیکو پر کیفیت منفي اغیزه لري چې باید له پامه ونه غورځول شي. خونه او ځای باید هوسا وي، ځکه د میرمنو لپاره خونه د خونې رڼا، بستره، ان د بسترې رنګ هم ځانګړی ارزښت لري او په جنسي اړیکو اغیز خندي او همدارنګه د میرمنې امیدوارۍ ته هم پاملرنه وکړئ. په دې پوه شئ چې د میاشتني عادت څخه مو څو ورځې وروسته باید ژوره جنسي اړیکه ونیسئ. خواړه، اوبه، د اړتیا وړ توکي هم ځانګړی رول لري. د قوي خواړو څخه باید په ډیره پیمانه ګټه واخیستل شي تر څو په جنسي اړیکو کې د سستي مخه ونیول شي. کولی شئ پرته له دخول نورې کړې وکړئ او یا هم ځانګړي کریمونه وکاروئ تر څو درد او بدني ستونزې رفع شي. پاکې جامې، نوکان او ویښته، سندرې، حمام، مساج او عطر وهل، دا ټول هغه څه دي چې په یو ډول په جنسي اړیکو کې ارزښت لري. یو بل ته د زړه خبره او خپله ویره ووایئ او که ویرې دوام وکړ، اړیکه ودروئ، ځکه په هغه مهال اړیکه د زړه له کومې نه وي او خوند یې هم راکمیږي. ځانونه مه بربنډوئ او برېښنا هم ګل کړئ تر څو دواړه د امن احساس وکړئ او همدارنګه دا شپه په ښه خاطره بدله کړئ، نه دا چې ستاسو یا مو د میرمنې لپاره تر ټولو بده خاطره پاتې شي. کولی شو ووایو چې د واده لومړۍ شپه زموږ په ټولنه کې ډیره مهمه ده چې باید له وړاندې ورته چمتو اوسو. د جنسي اړیکو ځینو مهارتونه زده کړو، د میرمنو په هکله مطالعه وکړو او همدارنګه مشاوره واخلو چې نارینه څوک دي او جنسي اړیکې څه ډول او په څه شکل ترسره کیږي. زموږ بچي، زامن او لورګانې دا حق لري چې د مور او پلار په حیث، د یو ملا په حیث، د یو استاد په حیث، د یو ډاکټر مشر ارواپوه په حیث مرسته ورسره وکړو. زه په دې اړوند له ډیرو عجیبو مراجعینو او اروایي جنسي ناروغیو سره مخ شوی چې په خپل وخت مې مرسته ورسره کړې، خو دا مرسته محدوده وه او اوس خوشحاله یم چې دا دی ټول خویندې او وروڼه به له دې ویډیو څخه ګټه پورته کړي. خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره شیر کړئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړۍ نشان ووهئ.